زما محترم درخواست دا کوم چې خپلو بچو ته خیرې مه کوئ. اکثر زنانه په وړه وړه خبره بچي ته وایي ځواني مرګ شي او خدای دې ټوټه که خدای دې داسې که هغسې که. عبدالرحمن السدیس حفظه الله چې کوم د خانقاوي د بیت الله امام دی زما محترمو، دا وایي زه په ماشومتوب کې دومره ورانم چې مور مې وړه غږل وایي ما شګو نه لپې ډکې کړې وي او را مې وړې او مور ته مې په هغه وړو کې ور وغورځولې داسې. وی مور می د ډېرې غوسې نه وویلې وی الله دې د خانقابي امام که بچیا، الله دې د بیت الله شریف د خانقابي دې الله امام که. الله باز ټیم مور بچی ته بددعا کوي، لیکن دا لا ماشوم دی زما محترمو چې کله دا ماشوم زلمی شي پاور ته طاقت ته ورسي د دې پلار او مور د دې نه امید پیدا شي. دغه ځای کې زما عزتمندو د مور هغه خیره چې ماشومتوب کې بچي ته کړې وه الله په زلمیتوب کې دغه دعا دغه بددعا دا په دې زلمي بچي باندې ولګئ یا په دې لور باندې ولګئ او زما عزتمندو الله یې ترېنه واخلي. بیا دا پلار هم جاړي په سرو سترګو باندې مور هم جاړي. الله ورته فرمایي چې هغه ټیم دا چې په کم ټیم کې دې بچي ته بددعا وکړه هغه ټیم میوه لا کچوه او میوه چې کچوي نو څوک نشلی خو چې کله میوه پاخه شي بیا یې خلک شلی، نو چې کله میوه پاخه شوه ځکه مې دنه وشلوله. نو بچو ته بددعا مه کوئ، بددعا کې خیره کې نو دعا به کوو انشاءالله، کوو به که نه دعا به کوو، صحیح ده که نه انشاءالله دعا به کوو. بعضې ملګري نه وایي وایي کوئ ورته مینې سره آواز راکړئ دعا به کوو، ټیک ده که انشاءالله. ټول امتیانو دپاره که موږ او تاسو سره څوک ښه کوي او که بد کوي ټولو ته به موږ دعا کوو، د هدایت سوال به کوو او الله په دې سره ډېر زیات خوشحالي. ولې چې کافران دي او که عیسیان دي او که شیعګان دي او که څومره من او تاسو ټول په ټوله باندې چا پیدا کړي؟ الله. اوس ته چې یو شی پیدا کړي او ته یو شی جوړ کړي او هغه شي ستا له څوک وران کړي او هغې له څوک تکلیف او نقصان وررسوي ته به خفه کېږي که نه به خفه کېږي؟ تا جوړ کړی تا ایجاد کړی. نو ټول په ټوله باندې مخلوقات انسانان الله پیدا کړي دي زما عزتمندو. نو د الله بندګانو ته خیره چې تا وکړه نو بیا پکې د الله د بدلې څه دغه پاتې نه شو، څه چانس پاتې نه شو. تا خو خیره وکړه، تا خو خپله بدله واخسته په خیرو سره که دا موږ چې خیرې کوو نو دا خیري دا خپله بدله اخیستل دي د سوک او د سپیډې وس دې نه رسي نو په خیرو باندې خپل بړاسو باسو. نو خیرې به هم نه کوو. نوح علیه السلام به دې خلکو دومره ووهلو د الله پیغمبر دی زما عزتمندو بېهوشه به رالاړه شو او چې کله به هوش کې راغی ویلی به یا الله د دې قوم بخښنه وکړه مغفرت وکړه دې نه پوهېږي دومره به ووهلو. یو سپین ږیری بابا په کونټۍ باندې روان دی، کونټۍ ورسره ده، ځوان زوی هم ورسره روان دی او نوح علیه السلام داسې تېرېدو نو دا کونټۍ مو ته داسې که وایي بچیان وایي د دې سړي ګورې خبره ونه منې. نوح علیه السلام یې ورته یاد کړو. دې ځوان زلمي بچي د پلار نه هغه کونټۍ واخسته او منډې کړې او نوح علیه السلام مبارک سر باندې ګزار وکړو په وینو کې زما عزتمندو لید پید لولهانې کو په وینو کې را پرېوتو او بېهوشه شو. چې کله هوش کې راځي قسم د الله په ذات باندې کتابونو لیکلي دي چې بیا یې ورته د هدایت دعا وکړل.